بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه د پښتنو په معاشره کې یو رسم دی چې هغه ته وټه سټه ویل کېږي، یعنی د یو جنې په بدل کې بل جنې ورکول. دا چې کوم رسم دی د دې حقیقت څه دی، شرعي حواله سره د دې څه حیثیت دی، د دې نه علاوه د دې نقصانات څه دي، نن په دې باندې خبره کوو. ورې په غور سره واورئ، ځکه چې دا رسم د وټې سټې دا رسم د عدل بدل دا رسم زمونږ د پښتنو په معاشره کې ډېر عام دی او د دې نقصانات هم زموږ په معاشره کې ډېر زیات دي. یقیني طور پر په دې حواله سره نه صرف مال خبره کول پکار دي، بلکې هر یو فرد لا خبره پکار ده چې داسې رسمونه چې هغه زموږ د معاشري لپاره نقصان دوي، زموږ چې کوم روان نسل دی د هغو لپاره د تباہی او بربادي ذریعہ وي، د هغو د ژوندۍ د تباہی او بربادي سبب جوړيږي. نو پکار دا چې په داسې رسمونو باندې منګه خبرو کو او د دې روکتام لپاره چې کوم دې منګه आवाज اوچت کو. بهرحال یقیني طور پر نکاح کول دا یو ډیر ښه عمل دی، بلکې سنت عمل دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي النکاح من سنتي، نکاح زما سنت دی. فمن رغب عن سنتي فليس مني. په بل ځای کې فرمایي چې کوم کس زما د سنت څخه کوم دې رغبت نه ساتي نو هغه چې کوم دې زمانہ نه دی، یعنی زما د امت نه دی. نو بهرحال دا یو بهترین سنت دی او د دې په ذریعہ باندې زمونږ د معاشره مخکې بڑھاويږي، زمونږ نسل هم بڑھاويږي او سره سره چې کوم دې د معاشري د اصلاح لپاره دا یو ضروری عمل دی چې نکاح وکړل شي. لیکن بدقسمتي دغه ده چې دغه نکاح زمونږ معاشره کې کیږي، بالخصوص زمونږ د پښتنو په معاشره کې د وټي سټي په ذریعہ باندې، یعنی د ادري بدري په ذریعہ باندې کیږي. نو یاد وساتئ دا د زنانه حق ته شریعت دا حق ورکړل زنانه لا چې د هغې نه به تپوس کوي. د زنانه خپل یو چوایس وي، د زنانه خپل یو خواهش وي، یو سوچ وي، د هغې احترام پکار دی. زنانه چې کوم دي دا هم انسانان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل د لور د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها باقاعده تپوس کړو چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صحابه ته فرمایي چې اے علی لا چې د حضرت فاطمه رشتې تپوس کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فاطمه شه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دنه لا د حیا د وجې سره شوې سره کته کړو غلې ناسو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام پوه شو چې علی ته د فاطمه د رشتې لپاره راغله نو سره وشو. نو بهرحال بیا حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه یو سردار هغه څوک هغه خپل د لور نه ډوبه تاسو چې تخپل ته چې د حضرت علی سره چې ساده تر زوی دی د سره فرشتہ باندې په نکاح باندې ته خوشاله ستا اجازه شته. نو هغه اجازه ورکو دا غینه بعد حالانکه د الله حضرت طرف نه د الله حضرت په حکم سره دا فیصله شو چې دا به حضرت علی لور کوي، لیکن د هغه نه باوجود هم نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل د لور نه اجازه اغستره د امت ته ترغیب ورکړل چې تاسو چې کوم خويند دي او تاسو چې کوم لونه دي سمجھ کې خبر راځي د دونه باندې به تاسو کو دا دغه حق دی. کتري هغه راځي وي نو یقیني طور پر تاسو مخکې دا غوښتو کوي، کتري راځي نه وي نو دا اکثر او بیشتر داسې وشي چې په زبردستۍ باندې نکاح کی یا د ساتي ګرځا نکاح نه دي، زنا ده. د زنانه نه اجازه اغسته دا شرط ضروری دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایي چې د زنانه نه اجازه داخله دي، جنې نه اجازه داخله بیا به داغې نه بعد داغې نکاح کول. سمجھ کې خبر راځي. او بیا دا وټه سټه چګندا په دې کې خو به سره اجازه وو یې هم نو بلکې جنې ماشومې او داغې نه مخکې نه چګندې رشتہ ته کړی. بهرحال بعض معاملات خو بګیدا سي چې هوایي بدلې بيخي لا ماشوم پیدا شوی نه داغې نه مخکې داغې سودا شوی. نو دا څومره د نقصان خبره ده. منګه د دې خپل لونو نه دا زمونږ چې کوم خويند دي د دینه منګه تاسو یقیني طور پر تاسو د زناور حیثیت نه دی ورکړل. څنګه چې د زناورو د میخو او دغه شان د غواګانو د غویانو باقاعده قیمت لګي هغه خرڅيږي، گویا دا د منګه د انساني تذلیل کو خپل د خويندو او خپل د لونو چې کوم دا تذلیل کو یاد وساتئ دا ډېر غټ جرم دی. او بیا د دې نقصانات مخ ته راوځي هم سمجھ کې خبر راځي. یو خدای چې دا په زبردستی نکاح په زبردستی باندې نکاح نه کیږي چې تر څو پوری جنې اجازه نه ورکړي، جنې ها نه کړي او چې نه کړي په زبردستی تاسو نکاح کو نو یقیني طور پر دا نکاح نه دی، دا زنا دی. او د دین علاوه دا د انسانیت توهین دی چې ته را لګي دی یو انسان بلکې خپل د جسم یو حصہ د جسم یو ټوکړه را لګي هغه دغه سودا کوي. نو یقیني طور پر د دې دغه نقصانات دي. او دغه شانتي بیا په یو کور کې جګړه وشي
نو د هغې جګړې بیا اثر بل کور ته ځي. یعنی په یو کور کې کچرې راولګي، په جنې باندې ظلم وکړي، ناانصافي ورسره وکړي، نو هغه بدل د هغې بلې جنې نه اخیستې کېږي، خامخا ظلم کېږي. نو د دې بیا بې شماره نقصانات دي. او دغه شان دي چې یو ته طلاق میلاو شي نو بیا بلې ته هم طلاق میلاو شي. او د دې نه علاوه اکثر بیشتر داسې وي چې هغه لږ پې هم خوشحاله نه وي، یعنی د کوم ملک سره نکاح کړی وي په زبردستي باندې د وټې سټې نکاح وي، نو هغه لږ پې هم خوشحاله نه وي. چې هلک پې خوشحاله نه وي، اجنې خوشحاله نه وي، او په زبردستي تاسو داسې نکاح وکړئ، نو یقیني طور پر دا تاسو د دواړو زندګي برباده نه کړئ. اکثر او بیشتر بیا داسې رشتې ناکامه وي او بیا جنگ جګړې فسادات وي، او د هغو چې کوم روان نسل په هغې کې بیا دغې اثرات په هغو باندې وي. نو خدای لپاره خپل چې کوم ماشومان دي، خپل د اولاد باندې چې کوم دی تاسو رحم وکړئ. د هغو هم ځان یو سوچ کېدی شي، یو فکر کېدی شي. شریعت د دین اسلام او انسانیت او اخلاقیات هم په دې حوالې سره انسان ته اختیار ورکړلی چې خپل یو منپسند وي، خپل یو سوچ وي، خپل یو فکر وي چې کوم ځای کې هغه غواړي چې دلته کې زما رشته وشي. نو یقیني طور پر دا د انسان د آزاد انسان چې کوم دی هغه ته الله هم ته اختیار ورکړلی چې نارینه ته هم دا اختیار ورکړلی او زنانه ته هم دا اختیار ورکړلی. لیکن موږ راولګو زبردستي کو په زبردستي باندې دا چانتي نکاحونه کو، د هغې مفسدات د هغې نقصانات بیا مخې ته راوځي. همیشه چې کوم دی دغه دواړه والا خاندان چې کوم دی بیا په جګړو کې په جنګ فساداتو کې مبتلا وي. او دغه شانتي داسې جنې چې کوم دی داسې زنانه هغه همیشه په ټینشن کې یعنی زندګي خاورې شي. نو زه څه ووایم په دې حوالې سره بې شماره نقصانات دي. نو خدای لپاره د پیغام چې کوم دی د دې پیغام مقصد دغه دی چې زموږ د پښتنو په معاشره کې د دې وټې سټې د عدل بدل چې کوم دا نکاحونه دي په دې حوالې سره خپل د دې نه ځان وساتئ، خپل په ماشومانو باندې، خپل په اولاد باندې چې کوم دی ترس وکړئ. کنه یقیني طور پر دا ظلم چې کېږي نو د دې ظلم به تاسو جواب دی، الله حضرت ته د دې جواب ورکوي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ نو بهرحال په دې حوالې سره پکار دا ده چې کله هم ماشوم بالغ شي او ماشوم بالغ شي بلوغ ته ورسي او د رشتې جوړې راشي، نو بیا په هغې ځای کې د هغو رشته وکړئ. یعنی وخت ته به ګورئ، د وخت مخکې چې کوم دی د وخت نه مخکې به تاسو فیصله نه کوئ، بلکې وخت ته ورسي یو ځای کې د جوړ رشته راشي. نبي علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې کله د جوړ رشته میلاو شي نو فیل فور چې کوم دی بیا نکاح وکړئ. نو شریعت هم دغه وي، اخلاقیات هم دغه وي، انسانیت هم دغه وي چې د زنانه هم د حق دی، د جنې هم د حق دی، د هلک هم د حق دی چې هغه خپل په منپسند سره، خپل په خوشحالۍ سره، خپل د سوچ او فکر سره هغه چې کوم دی هغه ته د اختیار حاصل دی چې هغه په کوم ځای کې نکاح کول غواړي هلته کې نکاح وکړي. موږ ته پکار دا نه چې موږ د هغو په هغې اختیار باندې قبضه ولګو او په خپل چې کوم دی په زبردستۍ باندې د هغو نکاحونه وکړو او د هغې بیا بې شماره نقصانات مخې ته راځي. نو په دغې کې بیا یقیني طور پر د حقوق العباد دي، د بندګانو حقوق دي، په دې کې چې بیا څه کمی پیشي راځي، څومره نقصانات، څومره فسادات جوړېږي. په دې کې ټولو نه غټ مجرمان هغه دي چې کم خلک کم مور پلار دغه رشتې تېږي د عدل بدل ته. سمجھ کې مو خبر راځي؟ نو بهرحال په دې حوالې سره بیا د قیامت پر ورځ باندې دغه اولاد به وي، دغه فسادات چې کوم فسادات د مور پلار جوړ کړلي خپل د دغې نالایقو فیصلو په وجه باندې د دغه جوابات به بیا الله رب العزت هم ورکوي. او دغه چې کوم کسان دي د ستاسو چې کوم اولاد دي د ستاسو د جسم حصه وي، لیکن د هغو په حق کې تاسو داسې فیصله کوئ چې وروستو د هغو لپاره بیا د پریشانی باعث ګرځي، هغو لپاره پریشانی جوړي، ټینشن جوړي، جګړې فسادات جوړي. نو د داسې فیصلو نه ځان وساتئ. دا هغه مخکنی ټیم نه دی بلکې نن سبا کې وخت بدل شوی دی. مخکې به چې کوم د خلکو په هغې باندې صبر کوو، شکر به یې کوو، لیکن نن سبا هغه دور نه دی بلکې د وخت سره به چې کوم دی تاسو چلېږي. او یقیني طور پر دین اسلام او شریعت هم په دغې حوالې سره موږ تاسو ته د اختیار راکړلی چې د جنې نه هم اجازت اخلي، د جنې پسند ته هم ګوري او دغه شانتي د الګ پسند ته هم ګوري. جو چې کوم په یقیني طور پر د دې وټې سټې په وجه باندې دغه چې کوم اختیار دی هغه بالکل ختم شي او موږ په دغې حوالې سره د هغو اجازت ته نه ګورو بلکې موږ په زبردستي دغه شانتي رشتې ته ګورو. د هغې نقصانات بیا مخې ته راوځي. د الله حضرت دعا ده چې الله حضرت د هر قسم نه هغه رسمونه رواجونه زمونږ د ټولو حفاظت وکړي، زمونږ د معاشرې نه د خاتمه وکړي چې کوم رسمونه کوم رواجونه زمونږ د معاشرې لپاره نقصان نه دي. الله حضرت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.